السلام علیکم ملګرو د دې بوټي ساينسي نوم سیلیبم میریانم دی. دې ته عام طور اردو کې جگر کټاره ویل کېږي، انګلیش کې ورته ملک تسل وایي او د دې نه هومیوپیتیک دوايي جوړیږي کوم ته چې کارډس میریانس ویل کېږي. د دې نه طب یوناني کې هربل میډیسن جوړیږي، چاینیز میډیسن ته جوړیږي او اوسنی دور کې په انګریزي سټورونو کې د دې سپلیمنټ هم ملاويږي. داسې تصویر په سپلیمنټ باندې جوړ شوی وي چې دا تاسو وګورئ بس تاسو ته پته لګي چې د دې ازغي جگر کټاره سپلیمنټ دی. د دې فائدې ګوره دا دي چې په جگر کې تور زیړی کې زیړ زیړی کې معده کې بواسیر کې په دې ټولو علاماتو کې ډېر ښکلی رزلټ ورکوي او دا هوایي خلایي خبرې نه دي. په دې باندې تحقیق شوی ریسرچ شوی دی چې د دې بوټي ډېر زیاتې فائدې دي. د دې مکمل استعمال څنګه دی تفصیلی ویډیو ما په یوټیوب باندې اپلوډ کړی ده. مهرباني وکړئ ډاکټر شبیر پښتو یوټیوب باندې سرچ کړئ، دا ویډیو هلته کې وګورئ، تاسو به انشاءالله ډېر زیاته فایده ملو شي. ډېر ملګري دا وایي چې یاره همدلته کې تاسو هغه معلومات راکوئ، نو ممکن نه وي په ټیک ټاک باندې، ځکه چې څه داسې خبرې وي چې په ټیک ټاک باندې نشي کېدی، د پالیسۍ خلاف وي. او دویم تفصیلي ویډیو هم په دې باندې نه شیر کېږي، شارټ ویډیو وي که نه. نو مهرباني کوئ تاسو سره کله ټایم وي نو یوټیوب باندې خامخا وزټ کوئ، تاسو به فایده ملاویږي. ډېره مننه، الله حافظ.